عسکر ځوانانو ته مې دا توصیه ده ګورې 5 پوښتنې الله په قیامت کې کوي یوه دې ځوانۍ پوښتنه درنه کوي ای ځوانانو ګلانو ای د رسول الله حکومتیانو دا توصیه دې ما د سره واخلې ګورې دا ځواني بې ځایه مه تېروئ ډېرو جایو کې خو پلرونه هم ورته وایي مه کوه ځوان داسې لږ وګرځي لږ پارکو ته لاړ شي لږ چکرونه ووهي لږ دغه وکړي دا ځواني بیا نه پیدا کېږي قسم په خدای د بیا به دې ارمان یې ګورئ موږ له کتابه درته وایم موږ ځان نه درته وایو 5 پوښتنې د هر انسان نه خدای چې ونه کړي د خدای له حضوره نشي تللی هره روپۍ دې په څه شي وګټله بیا دې مصرف په څه شي کړه ځواني عمر دې چشکي تېر کړه عام عمر دا هم ډېر قیمتي ده ګورې عمر دې په چشکي تېر کړه او دین دې چې زده کړه لکه په دې مجلس کې تاسو د علماو نه ګورئ څومره مسایل زده کړه یوه مسله د دین چې زده کړې 1000 رکعاته نفلونه ډېر ثواب لري دا روایت کې راځي دا دین دې چې زده کړه څه عمل دې ورباندې وکړه دا خدای پوښتنه کوي تر هغو د خدای له حضور نشي تللی نو د خپلو علماو سره الحمدلله محراب لرو جومات لرو علما لرو مشایخ لرو خپل وختونه ورته ورکوه ورسې دا مه وایئ چې موږ وخت نه لرو د دنیا نه دین ته وخت نه لرو دا به د موږ دپاره بیا په قیامت کې لوی افسوس وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين